سمې سادات یو ځل بیا راڅرګند شو. د اختر لمونځ به په افغانستان کې وي. دا څویم ځل دی سمې سادات یو ځل بیا همغه خبره وکړه. سمې سادات ډیر ژر افغانستان ته به راستون شم او اختر لمونځ به مې هم په افغانستان کې وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی پوځ افسر او سیاسي څیره سمې سادات یو ځل بیا په خپل تازه پیغام کې ویلي چې د اختر لمونځ به په افغانستان کې ادا کیږي. دا څویم ځل دی چې نوموړي ورته څرګندونې کوي او پر خپل دریځ ټینګار کوي. سمې سادات په دې وروستیو کې په خبره شویو څرګندونو کې ویلي چې افغانان باید د خپل هویت لپاره ګډ دریځ ولري او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. هغه ویلي چې اختر یوازې د یو مذهبي مراسم نه دی، بلکې دا د یووالي، ورورولۍ او ګډ هویت څرګندونه هم ده. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او باید هر افغان هڅه وکړي چې د دې خاورې د ثبات او یووالي لپاره کار وکړي. هغه زیاته کړې چې د اختر د لمانځه موضوع یې د همدې یووالي د پیغام یوه برخه ده. په ورته وخت کې سیاسي شنونکي وایي چې د سمې سادات دا ډول تکراري څرګندونې ښیي چې نوموړي هڅه کوي خپل پیغام ژوندی وساتي او د خلکو پام ځان ته راواړوي. د دوی په وینا دا ډول پیغامونه کولی شي د ځینو خلکو لپاره الهام بخښونکي وي، خو د عملي بدلون لپاره یوازې خبره بسنه نه کوي. بل لور ته ځینې عام خلک بیا وایي چې د اختر او مذهبي مناسبتونو یادونه باید د یووالي او مثبت بدلون لپاره وکارول شي، نه دا چې یوازې سیاسي رنګ ورکړل شي. سمې سادات د خپل پیغام په پای کې ویلي چې افغانان باید د یو بل ملاتړ وکړي او د اختلافاتو پر ځای ګډ اهداف تعقیب کړي څو افغانستان یو باثباته او پرمختللی هیواد شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې.